الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د سوالات و جوابات دا مبارک نشست و رکو دا اللہ پا توفیق سره او کوشش بکو چې د زیات نه زیات سوالات او جوابات وشي. اولنې سوال په دې نشست کې دا یو ورور کړی چې یو سړی د شپې په تیاره کې ولاړي او تهجد کوي، نو آیا په تیاره کې لمونځ کیږي او که نه؟ الجواب، مخکې هم داسې تپوسونه یو څو پیرې شوي وو چې یو سړی د شپې په کمره کې لیټونه بند کړي ولاړي تهجد کوي او لمونځ کوي، نو دا کیږي او که نه؟ دګې هېڅ حرج نشته. لمانځه دپاره داسې شرط خو نه راغلی چې رڼا به وي، لیټ به لګېدلی یا به ډیوه لګېدلی نو بیا به لمونځ کېږي، او که نه نو بیا نه کېږي. داسې شرط خو نشته. او دا خو د نږدې وخت کې دا لیټونه او دا بجلي او دا سیسټم راغی، یعنې دا لیټونه او بجلیانې او دا قصې ویم نه، ډیوې به وي، لاټینونه به وو، هغه هم چې چا وس رسېدو. نو په تیاره کې لمونځ دې کې څه حرج نشته. دا یو ورور سوال کړی چې موږ په داسې ملکونو کې اوسېږو چې د هغې ورځ ډېره اوږده وي، نو آیا موږ د روژې حساب او دغه شان د مانځه حساب په هغه وخت لګولی شو کم وخت چې د سعودي عرب وي؟ الجواب، کم مسلمانان چې په هغه ملکونو کې اوسېږي چې هغه د قطب شمالي طرف ته راځي، نو دا په دوه قسمه دي. دا خلک یا د دوی دوه قسمه حالات دي. یو هغه دی چې په داسې ملکونو کې اوسېږي چې شپه او ورځ پکې راځي، په 24 ګنټو کې شپه او ورځ پکې راځي. اوس دا جدا مسله ده چې شپه پکې ډېره لنډه راشي، اوس د 2 ګنټو دپاره پکې شپه راشي، ټوله شپه 3 ګنټې، یو ورځ لنډی، دا جدا مسله ده. خو شپه او ورځ په 24 ګنټو کې راځي. نو چې کله 24 ګنټو کې شپه او ورځ راځي، نو دله نه دی جایز چې دی د روژه ونیسي یا د لمونځ وکړي د بل ملک په وخت باندې یا هغې له اعتبار ورکړي. نه، دی به د خپل وخت سره عبادت کوي. 5 وختونه دي د لمونځونو، 5 لمونځونه دي، دا به دی په معروف ټیمونو کې کوي. اوس وایي چې ماښام او ماسخوتن منځ کې ټیم ډېر لږ راغی، او د ماسخوتن او د سهار منځ کې ټیم ډېر لږ راغی، منځ کې داسې څه کار نشته چې لږ راغی او که ډېر راغی وخت. خو چې شپه او ورځ پکې راځي، نو بیا به خپل وخت ته دوی ګوري، چې شپه هم شته او ورځ هم شته. عام دلایل ته کوي، ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا. الله وی مؤمنانو باندې لمونځ په خپلو خپلو وختونو کې لازم شوی، او خپل وختونه یې دي راغلي. دغه شان روژه ده، لکه ورور تپوس خصوصا د روژې په باره کې کړی، وی ورځې ډېره اوږده وي. نو موږ د سعودي عرب په وخت سره روژې نیوی شو، چېرې به سعودي عرب کې ورځ دومره 6 ګنټې یا 5 یا 4 یا 8؟ نه، چې شپه او ورځ پکې شتي په 24 ګنټو کې، که دا ورځ اوږده ده او که دا ورځ لنډه ده، د دقې روژه به نیسي. الله عامه خبره کړې ده، وکلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. الله وی چې کله سحر تاسو روژه ونیسئ، سحر راختو سره، نو روژه به پوره کوي د شپې پورې. او دا نه دي ویلي چې دا ورځ به اوږده او که دا ورځ به لنډه وي.
اوس دا اوږده ده او که دا لنډه ده، او دا به روژه نیسي. نو دا اولنی حال شو. اولنی حال د کومو خلکو دی چې په 24 غنټو کې شپه ورځ راځي، نو دوی به هم د خپل وخت مطابق منځونه کوي او د هغې د مطابق به دوی روژې نیسي. که شپه پې اوږدېږي، که ورځ پې اوږدېږي، که شپه پې لنډېږي او که ورځ پې لنډېږي. دویم قسم هغه دي او دویم حال په دوی باندې دا راتلی شي چې یو سړی په داسې ملک کې اوسېږي چې په هغې کې په 24 غنټو کې شپه ورځ نه راځي، یعنې دواړه پکې نه راځي. بعض ملکونه داسې شته چې هلته ورځ دوه ورځې ورځي او بیا 2 ورځې شپې. داسې ملکونه پکې هم شته، لکه موږ سره بعضو کسان رابطې کړي چې یو هفته ورځي او یو هفته شپې. اوس د دې ملکونو مسله جدا ده او د دغه علاقو، ځکه چې هلته په 24 غنټو کې شپه او ورځ دواړه نه راځي. بلکې بعض ملکونه پکې داسې دي چې په اوړي کې نور بالکل نه ډوبېږي او په ژمي کې نور نه راخیږي. بعض ملکونه داسې دي ګورې په ټول اوړي کې نور نه ډوبېږي ورځي، او بیا په ژمي کې شپې ټوله، په میاشتو شپې، په میاشتو ورځي. نو اوس دوی به څه کوي؟ دوی به اندازه لګوي. لکه څنګه چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې د دجال خبره وکړه چې دجال راوځي، نو اولنۍ ورځې څومره ده؟ کال، بیا میاشت، بیا هفته او بیا باقي ورځې زموږ د دې ورځو په شان دي. صحابه کرام وی رسول الله لمانځه به څه کوئ؟ اندازه لګوئ. تاسو به څه کوئ؟ اندازه به لګوئ. و دوی به څنګه اندازه لګوي؟ په دې کې د علماو اختلاف دی. یو قول دا دی 24 غنټې دي که نه، نو دوی به 24 غنټې حساب کړي. 12 غنټې ورځ شوه او 12 شپه شوه. بس په دې اعتبار سره به دوی روژې هم نیسي او بیا دې پکې د منځه وخت هم تقسیم کړي. وایي داسې اندازه دې ولګوي. بعض علما وایي نه، مکې او مدینې ته به ګوري. دا علاقو والا دوی به مکې او مدینې ته ګوري. څنګه چې په مکه او مدینه کې د منځه ټیمونه دي، ورځ ده شپه ده، دقه شان به دوی حساب لګوي. ولې؟ وایي ځکه چې مکه او مدینه کې وحی نازله شوې ده. دریم قول دا دی او دا راجح قول دی، مضبوط قول دا دی چې دوی به نږدې ملک ته ګوري په کوم کې چې 24 غنټو کې شپه ورځ راځي. دا راجح قول دی. دومره لرې لېږي مکې ته او مدینې ته او بل ملک ته او بل ته نه، نږدې ملک چې دی هغه ورته یاد کا. دوی به کوم ملک چې په ټول ملکونو کې دوی ته نږدې دی او په 24 غنټو کې پکې څه راځي؟ شپه ورځ پکې راځي. چې په 24 غنټو کې شپه ورځ راځي، نو دوی به هم د هغوی د وخت مطابق روژې نیسي، منځونه به کوي، دغه اندازه به لګوي. دوی ورسېدې په دې مسله باندې که نه، د تفصیلي مسله ده ګورې. او اکثر ملګري دې باره کې تپوسونه کې کوم چې بهر ملکونو کې اوسېږي او دغه ملکونو کې چې ورځې ډېرې اوږدي، بعض ملکونه پکې داسې لکه ورځ پکې صرف 20 غنټې او شپه 2 غنټې. نو دا سوال دغه داسې کسانو کړی، وایي ورځ ډېره اوږدې، بس موږ روژې نیسو، نو 20 غنټې به څوک روژه نیسي؟ نو موږ به دا ورځ دومره حساب کړو څومره چې د سعودي عرب ورځ ده. دا طریقه صحیح ده؟ ولې؟ په 24 غنټو کې شپه ورځ راځي. چې شپه ورځ پکې راځي، بیا نورو ملکونو ته سره ګوري. وایي نه چې 20 غنټې ده، الله دې کړي چې 30 غنټې، خو شپه ورځ خو راځي که نه. مسله بیا د هغو ده چې شپه ورځ په 24 غنټو کې نه راځي. نو د هغوی دپاره راجح قول دا دی چې څه به کوي؟ نږدې ملک ته دې وګوري. هغه نږدې ملک چې په هغې کې په 24 غنټو کې شپه ورځ راځي، بس د هغوی تابعداري دې کوي. والله اعلم.
د یو خور سوال کړی دی چې وی د ماښام اذان وشو او ما دا ګمان وکړو چې د ماسخوتن اذان وشو، نو ما د ماسخوتن 4 رکعته لمونځ وکړو، بیا وی کور کې ناست وم او د ماسخوتن اذان وشو. وی ما چې ماسخوتن لمونځ خو شوی نه وي چې نه اوس وشو، نو اوس به د ماښام لمونځ بیا کوم او که نه؟ الجواب لازم به ماښام لمونځ کوي. 2 حالته جوړېدی شي دلته، 2. که چېرته دې خور د ماښام لمونځ نه یې کړی او ماسخوتن لمونځ یې وکړو د ماښام د منځه په ټیم کې، نو د ماسخوتن لمونځ یې ونه شو. ولې ونه شو؟ وخت نه مخکې دی، دا خو واضحه شو. نو اوس به څه کوي؟ د ماښام لمونځ به کوي او بیا به پسې ماسخوتن لمونځ کوي. ماسخوتن لمونځ بیا کوي ځکه چې هغه نه دی شوی. او که چېرته دې د ماښام لمونځ کړی په خپل وخت کې او هغه ټیم کې اذان وشو، یعنې ماښام منظر پر بل جومات کې اذان وشو، دې مطلب چې ماسخوتن دی ذهن کې نه و او بیا ودرېد د ماسخوتن یې وکړو، نو دا ماسخوتن هم نه دی شوی. ولې؟ ځکه چې دا هم بې ټیمه دی. خو صرف دومره دی چې دې حال کې د ماښام لمونځ د دې هغه شوی دی، صرف د ماسخوتن لمونځ پې پاتې دی، د ماسخوتن د لمونځ به بیا کوي. والله اعلم. دا ډېرو ملګرو ما ته دا خبر را ورسوله، وی په دې باندې ته څه ووایه. ډېرو وروڼو ما ته میسیج وکړي او رابطې وکړي چې ته په دې موضوع باندې څه ووایه چې د یوټیوب کې او فیسبوک کې دا بعض کسان د علماو نصیحتونه نشر کوي او په هغې باندې ناروا تصویرونه لګوي. نو دې باره کې ته څه وایې؟ زه دې باره کې دا وایم کم کسان چې د علماو تقریرونه او بیانونه نشر کوي، بعض په دوی کې هغه دي چې نیت یې صرف ده کوي چې الله موږ له اجر راکړي او دا ډېر دي، الحمدلله دا ډېر دي. بعض هغه دي چې پیسې پې ګټي، پیسې ګټي په یوټیوب، په دې یوټیوب کې پیسې میلاوي، په دې فیسبوک کې هم پیسې میلاوي. داسې ما اورېدلي دي چې په فیسبوک کې هم پیسې ګټلی کېږي. نو دوی داسې چل کوي. بیا دا بعض کسان، زه ټول نه یادوم، دا بعض داسې چل کوي چې دې له داسې قسمه تصویران پې لګوي چې دا خلک زیات نه زیات دا ویډیو دا وګوري. نو دې ته پکې نه ګوري چې دا تصویر شرعاً روا دی او که دا ناروا دی. نو دلته دا نصیحت یاد ساتل پکار دي. کم ملګري چې د علماو بیانونه نشر کوي او نصیحتونه، الله دې ولې اجر ورکړي. ډېر ښکلی کار کوي، ډېر ښکلی کار کوي. د علماو نصیحتونه نشر کول، د علماو بیانونه نشر کول، دا خو دعوت دی او دا دعوت یوه لاره ده. خو دا خبره یاد ساتئ چې د بیان سره داسې تصویر لګول چې هغه شرعاً حرامي، نو دا سړی الټه ځان په ګناه کې وراچوي. وګوره څومره نقصان وشو. غریب غواړي څه چې سره ته میلاو شي، اجر میلاو شي، او پرېوتو په څه کې؟ په ګناه کې. ما لیدلي دي که نه؟ ما لیدلي دي د ډېرو علماو بیانونو سره. زموږ د خپلو بیانونو سره داسې کړي، ما ته بعضو کسان رالیږلي. خو موږ خو څوک پېژنو نو دا خو نه چې دنیا کې څوک زما بیان نشر کوي چې زما سره رابطه ده. خو خلکو شوق دی الحمدلله، بیانونه نشر کوي، لګیا دي. زه څه پېژنم؟ هر یو زموږ ته خو پته نه چې څوک یې نشر کوي څوک نه نشر کوي. نو د جنۍ تصویر به یې لګوي. لکه اوس مثال کې مسله د واده ده، لکه مسله د څه بیانو؟ د واده. نو ده به د هلک او د جنۍ تصویر پې لګولی، دا حرام شو. حتی مسله نشر کې، مسله نشر کې عنوان ولا ورکړه د واده پلاني مسله یا په پلاني موضوع باندې بیان، خو د جنۍ تصویر ورکول دا حرام دي. بېهوده تصویران پکې موږ لیدلي، بېهوده تصویران. نو یا خو جهل دی او موږ به ښه ګمان وکړو چې دا ناپوهي ده، او یا هغه کسان پکې شتي چې هغوی پیسې ګټل غواړي. نو داسې قسمه تصویران چې ولګوي نو هغه بیا د خلک
خلک یې ډېر ګوري او چې څومره ویډیو ډېره کتې کېږي نو دومره دته پیسې ډېرې میلاویږي. زم دا بلګي ښه ګمان به کوو، هغه دا ښه ګمان دی چې جهل دی، ناپوهي ده، غفلت دی. د ټولو ملګرو ته زموږ دا نصیحت دی که هغه د هر عالم بیان نشر کوي او د هر عالم نصیحت نشر کوي، یو اراده خپله نیت به خالص ساتئ چې دا زه د الله دپاره کوم چې الله د اجر درکړي. دویم دې سره به بېهوده او ناروا تصویران دا نه لګوئ. عنوان ورسره ولګوه، عنوان ولګوه، په دې عنوان باندې بیان دی، څه پوسټ وی جوړی، څه پې جوړی جوړ که خو چې روایي شریعت د اصولو مطابقي. غیر شرعي تصویران لګول ما ووایي که لږ ساعت مخکې چې الټه دی غریب راوتی دې لپاره چې ثواب وګټم، الټه به څه کې پرېوتو په ګناه کې. هغه عالم ګوره دې نه بېزاره دی، دا مې یاده کوي، هغه عالم په دې نه ګناهګارېږي. ځکه چې اوس که زمونږ باره کې زمونږ بیانونو باره کې نو موږ خو چې چا اجازت نه دی ورکړی اوسه پورې، او څنګه به د ناروا کار اجازت ورکړو، څنګه به موږ د ناروا کار اجازت ورکړو؟ نو په دې باندې الله دغه علما نه رانیسي او نه دغه دعات پرې رانیسي. دا د دې سړي شخصي کار دی او یقینا چې دا جرم دی د زنانو تصویران لګول، بېهوده تصویران لګول په بیانونو باندې. او بیا جرم داسې جرم نه دی، یو خو یو سړی دی د جنۍ تصویر یې نشر کړو، یو سړی د دیني مسلې سره د جنۍ تصویر لګوي، دا خو ډېره ناروایي وکړه، ډېره ناروایي وکړه که نه چې مسله دیني روانه او ته سره د جنۍ تصویر لګوي او ته سره یعنې داسې تصویر چې موږ ته پته ده که نه. بعضو ملګري لکه د نمونې په طور موږ ته رالیږي، موږ ته وایي تاسو نصیحت وکوئ. نو زما دې ملګرو ته نصیحت دی چې ډېر خیال کوئ دا قسمه کارونه، دا الټه تاسو په الټم په مصیبت کې ورچوي. یو سړی به چې ثواب ګټم، ثواب پرېږده، الټه ګناهګار شو، ځکه چې دا تصویران دي ته چې څومره خلک ګوري دی پکې شریک دي. نو الله دې دغه ملګرو ته هدایت وکړي او کومو چې کړي دي الله دې هغوی ته عفو وکړي. خو د نن نه بعد بیا دې کې څه پکار دی؟ دې کې احتیاط پکار دی. د هغې نه بعد دا یو ورور سوال کړی دی چې ما د یو کس په خوا کې مونځ وکړو، نو ما واورېدو چې د کس د منځه په دوران کې دوه دعاګانې وي په استفتاح کې. نو آیا دا جایز دي که نه؟ استفتاح دغې ته وایي د الله اکبر نه بعد چې دا کومې دعاګانې دي. جواب د دې مسلې دا دی چې د تکبیر تحریمې نه بعد، تکبیر تحریمه چې کله دی وي الله اکبر، لکه زموږ خلک چې وایي نیت یې وتړو، دا الله اکبر چې وي د دې نه بعد به یوه دعا وایي استفتاح کې. اگر که دعاګانې خو د استفتاح ډېرې زیاتې ثابتې دي الحمدلله، او زمونږ د اکثر ملګرو ته یادیم دي. او زمونږ چې کوم کتاب دی د اذکارو دعاګانو رحیق الازهار، پای کې ما ډېرې دعاګانې د الله په توفیق سره راجمع کړي دي الحمدلله. ادعیة الاستفتاح دا ټولې دعاګانې راجمع کول یا د یوې نه زیات راجمع کول صحیح خبره دا ده چې دا نه دي ثابت. یو به وی هر یو چې وی خو یو به وی تاسو الله اکبر الله اکبر سبحانك اللهم دی بس ختم. اوس بل نه وی یا ته وی الله اکبر اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت، بس بیا به دا دعا یا الحمد لله حمدا كثيرا یا نور دی وی. هر یو چې دی وی خو بله به ورسره بیا نه یوځای کې نه به جمع کې. دا راجح قول دی د علماو، والشيخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله نور محققین علماو دی له ترجیح ورکړې ده چې احادیثو کې داسې نه دي ثابت چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی او نه د صحابه کرامو نه اثار دې باره کې راغلي چې هغوی ډېرې دعاګانې په یو ځای ویلي په استفتاح کې، دا نه دي ثابت د هغوی نه. استفتاح کله یوه کله بله وایه، کله یوه کله بله، کمی چې ثابت دی هغه وایه.
د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري پکې مکمل راځي. خو دا نه دی ثابت چې ته د یوې نه زیات راجمع کې. اگر که بعض علماو دا خبره کړې ده لکه امام نووي رحمه الله او بعض داسې نور علماو وایي راجمع کولو کې څه حرج نشته، خو احتیاط هم دې کې دی چې تابعداري دې د هغه څه وشي چې کوم څه ثابت دي، او څه چې ثابت دي نو په هغې کې دا نه دي راغلي چې د یوې نه زیاتې دعاګانې دې جمع کړی شي. ورسېدی که نه؟ والله اعلم. دا یو روز سوال کړی وی زما د خور بچی نه کیږي او 40 کاله عمر یې دی، نو زه غواړم چې په دې خپلو زامنو کې یو زوی هغې ته هدیه کړمه او نسب به دقه یي، زما نوم به ورسره لګي او میراث به ملي او حقوق دغه ټول هر څه به یي، صرف دغه خور لی ورکوم چې هغوی په کور کې لوی شي. نو دا کار صحیح ده او که نه؟ الجواب، اول خو الله سبحانه وتعالی دې ورور له اجر ورکړي چې دی د خور دومره خیال ساتي، او دا یقینا رشته پایلل دي چې یو سړي سره د خور دومره غمي، او داسې انسان ته په دنیا کې او په آخرت کې الله لوی خیر ورکوي. حدیث کې دا راځي چې څوک دا غواړي چې عمر کې الله برکت واچي او په رزق کې عمر ولا پراخه کې، عمر ولا ډیر کې او رزق ولا پراخه کې، فلیصل رحمه، نو دې دې رشتې پالي. نو اول خو دې ورور ته وایو چې الله تعالی دې اجر درکړي چې ته رشتې پالي. دویمه خبره بیا دا ده، منه دا ده په شریعت کې منه چې کوم راغلی هغه دې نه راغلې ده د نسب په مسله کې چې یو سړی نسب بدل کړي. تبني دې ته وایي که نه چې لکه ته ورکړې یو کس نه مثال کې ماشوم دې ولې ورکو او هغه زوی د عبدالله دی او تا ورکو احمد له او بیا خلک وایي پلانې د احمد زوی، دا حرام دی. شریعت دې باندې رد کړی، دا مسله نه ده ثابت، دا ناروا ده. دغه شان په دې کې چې بیا د میراث مسلې کمې راولي او نور حقوق راولي، هغه ټول ځکه چې یو خبره د بنیاد نه باطله ده. زموږ د پښتانه بس څه کې بعضو د جهل ته ګور چې کله دې چاله دغه هم ورکوي که نه، لکه زوی ورکوي خور راولګېد رور له زوی ورکوي، یا رور راولګېدو زوی ورکوي، یا لور ورکوي، په پاڼه راته ولیکه چې په نسب په میراث کې بله برخه ورکوي، وایي څه شي په میراث کې برخه ورکوي؟ په میراث کې برخه خو درته نه میلاویږي شرعاً، څنګه په پاڼو باندې لیکي؟ وایي چې زمونږ نه وړي، نو چې ستا نه وړي خو ته یې پلار یې که نه، ته یې پلار یې چې تا نه څه پاتې شو هغه ته به پکې څه میلاو شي. نو د بل ته وایي چې پاڼه ولیکه، څنګه په بل باندې دا لازمي؟ یوصیکم الله فی اولادکم، الله د میراث مسله بیان کړې ده، وایي دا ستاسو د بچو په باره کې، فی اولادکم، هغه بچي چې د ملا نه پیدا دي، دغه بچي نه چې په خوله باندې ورته بچي وي او د دوی وصي دوی دپاره میراث ثابت شو. نو دې شریعت د دې کار نه منع کړې ده. اخو هغه ورور وایي چې دا قصې پکې دا پکې نشتي، نسبت به ماته کېږي، میراث مسله هر څه به وي، نو بیا پکې څه حرج نشته، بلکې انشاءالله امید دی زمونږ چې الله به اجر ورکوي، اجر به ورکوي، ځکه چې هغه خورې په کور کې څه ده یوازې ده، نو چې دی وله ماشوم ورکي نو د هغې به ورسره وخت تېرېږي. او بل دا چې د ماشوم د هغې دپاره محرم دی، د هغې څه دی، د هغې ورواره دی، او ورواره خو د بچي په شان دی، او هغه بیا ترور ده، ترور حرامه ده، هغه ترور حرامه ده. نو زمونږ خو امید دی چې الله به اجر ورکوي انشاءالله. خو دو خبرو ته اشاره پکې کومه، صرف دوه خبرو ته. یو دې ورور ده وی زه غواړم چې د خپل بچی هدیه کم او هبه کم خور ته، دا ټکی مناسب نه دی چې هدیه کم. وجه دا ده د زمونږ په دې بدن کې دن نه چې کم سا چلی کته برکی،
دا هم زموږ په لاس کې نه ده، که نه زموږ په لاس کې ده. نو دا انسان ولې ستا په اختیار کې دی چې ته هدیه کې؟ دا انسان خو ستا په اختیار کې نه دی چې ته هدیه کې. نو ځکه دا هدیه ټکی دا ټول د الله بندګان دي او د الله مخلوق دی. نو چې د الله مخلوق دی نو ته د الله مخلوق هدیه کې، پردی شی هدیه کېږي؟ لکه دې داسې مثال دی ته راشي او زما سره جیب کې پین پروت او ته یې راولې او فلانیه راشي که نن دله هدیه درکړم، زما پین هدیه کې، پردی شی هدیه کې. انا دې ځای کې مناسب دي چې یو سړی وایي چې زه خپل بچی خور له ورکوم چې هغه به یې تربیت وکړي، هغه به یې لوی کړي، رور له یې ورکوم، هېڅ خبره نه ده. خو داسې چې زه هدیه کوم او زه هیبه کوم نو دا داسې لږ نامناسب دي. دویم دې رور ته موږ دا وایو چې ته خو د خپل زوی ورکې خو رشته به ورسره نه پرېږدې، دا نه چې ما ورکو خبره ختمه شو، نه، زی راځي به تپوس به کې او پرېږدې چې دی پوه شي چې زما پلار څوک دی، زما مور څوک دی. سبا له بیا لوی نقصان بیا په دې کې نقصان دی بچي غریب ته وي بیا. نو که داسې نشي کولی نو بیا ورته موږ دا نصیحت کوو چې لکه بیا سوچ پکې وکړه په دې خبره کې، ځکه چې د بچي په دې مور پلار باندې څه دی؟ حق دی. او تا راواغېستو خور له دې ورکړو، د خور په تا باندې حق دی، خو هغې کې خو د بچي حق مه ضایع کوه که نه، د هغه بچي حق دی په مور پلار باندې. نو وخت په وخت د دې تپوس کول، د ده خواته تله او چې لوی شي ووایه ورته، دا به ورته ویې چې زه د پلار یم، دا د مور ده او د ته چې د کمې زنانه سره یې دا ستا ترور ده، په داسې طریقه باندې به هغه خبروي. نو که داسې کولی شي نو بیا به کې څه حرج نشتي، والله اعلم. دا یې ورونو دوه سوالونه کړي دي د شرابو په باره کې. یو سوال یې دا کړی دی چې شراب په اسلام کې کله حرام شوي دي؟ الجواب، اول خو دا خبره یاده کړئ چې شراب په اسلام کې اکدم نه دي حرام شوي، مرحلې پکې تیرې شوي دي. اولنۍ مرحله څه وه په ابتدا د اسلام کې چې شراب څه و؟ حلال. شراب څکل څه و؟ حلالو. خو صرف الله دومره ووي چې په دې کې ګناه مشتي او فایدې پکې مشتي، او ګناه یې د فایدې نه ډېره ده. نو بعضو خلکو پرېښودو ځکه چې ګناه یې د فایدې نه ډېره ده، نو بیا به کیسه قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ګناه یې ډېره ده د فایدې نه. نو بس خلک منع شول شرابونه. په دې پسې بیا الله دا وایي لا تقربوا الصلاة وأنتم سکارا، چې کله تاسو د نشې په حالت کې یې نو منځه ته به نه نږدې کېږئ. نو بیا ښه ډېرو خلکو پرېښودو ځکه چې مونځ څو ټیمه دی په ورځ کې؟ 5 ټیمه دی. نو کم ټیم به سړي ته میلاوي چې دی شراب وڅکي؟ 5 ټیمه دی. نو بس هغه اکثرو خلکو پرېښود. بیا الله سبحانه وتعالی سورة المائده کې ایتونه راولېږل بالکل حرام کړو. انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. بالکل الله حرام کړو. نو په دې آیت نازلېدو سره شراب بالکل حرام شو. په صحیح مسلم کې حدیث دی کنه ابو سعید الخدری رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر مدینه کې خطبه کوله، دی وی چې ای خلکو راته ښکاري داسې چې الله به د شراب مبارکې سوی، شراب مبارکې به سوی. نو که چا سره صحیح نو فایده ترې اخیستی شي، لکه که خرڅوي یا څه کوي. وی فما لبثنا الا یسیرا، لږ وخت نه و تېر شوی. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا خطبه وکړه وی ان الله حرم الخمر، الله شراب څه کړو؟ حرام کړو. نو که چا سره صحیح فلا یشرب،
سکی به نه، ولا یبع او نه خرڅولی شي. نو خلکو یې د مدینې په دې کوڅو کې شراب واړول. صحابه کرام خو سم خلک وکړه او ته خو چې به یو امر راغی خبره به ختمه. نو په هغه ورځ د مدینې په دې کوڅو کې شراب بهیدو. په دې سره شراب حرام شو. او ثابته شو چې شراب الله په دې ایتونو سره حرام کړي. او دا ورور وایي کله؟ نو په دې کې د علماو اختلاف دی چې کوم کال کې حرام شوي. خو مشهور قول دا دی او معروف چې دا د هجرت په 3 کال کې حرام شوي دي. د هجرت په 3 کال کې د احد د غزا نه وروستو، د احد د غزا نه وروستو. که بعض علما ویلي وي د فتح مکې په موقع باندې او بعض نور اقوال، خو مشهور قول دا دی او معروف چې دا کم کال حرام شوي دي؟ 3 کال د احد د غزا نه وروستو. والله اعلم. هم دې ورور بل سوال کړی دی چې آیا دا خبره صحیح ده چې څوک شراب وڅکي نو 40 ورځې د لمونځ نه قبلي؟ الجواب دا بالکل صحیح خبره ده. صحیح حدیثونو کې دا خبره ثابته ده چې څوک شراب څکي 40 ورځې لمونځ نه قبلي. حدیث د عمرو بن العاص، عبدالله بن عباس، عبدالله بن عمر، عبدالله بن عمرو، دې ټول نه ثابت دي. او پای کې یو روایت ده د امام ابن ماجه رحم الله راوړی. عبدالله بن عمرو وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده: من شرب الخمر وسکر، چا چې شراب وسکو او نشه شو، لم تقبل له صلاة 40 صباحا، 40 ورځې الله د لمونځ نه قبلوي. وإن مات دخل النار، او کمړ شو جهنم ته به ځي. فإن تاب تاب الله عليه، او که توبه وویسته تاب الله عليه، الله به له توبه قبلوي. وإن عاد فشرب، او بیا راواپس شو، بیا یې وڅکړه او بیا نشه شو، 40 ورځې لمونځ نه قبلېږي. فإن مات دخل النار، که مړ شو جهنم ته به ځي. فإن تاب تاب الله عليه، او که توبه وویسته الله ورله توبه قبلوي. که بیا راواپس شو، بیا یې شراب وڅکو، بیا نشه شو، 40 ورځې ول الله لمونځ نه قبلوي. که مړ شو جهنم ته به ځي، که توبه وویسته الله ورله توبه قبلوي. او که بیا راواپس شو، كان حقا على الله أن يسقيه من ردغة الخبال يوم القيامة. كبيرا وپشن الله بپدمان ردغة الخبال سكي. ردغة الخبال، صحابة كرام يا رسول الله وما ردغة الخبال؟ ردغة الخبال ستوي وعصارة أهل النار، جهنم ينجي كم نونه ويني بي يغب بالله سكي. نو دی حدیث نه خدا خبره ثابته شو چې 40 ورځې دې سړي مونځ نه قبلېږي. ورور سوال دا چې او دا صحیح دي او دا صحیح دي، خو دلته دا خبره یاده کړئ، دې مطلب دا نه دی چې 40 ورځې مزې شوې ګرځه، 40 ورځې خاصې مونځ نه قبلېږي ګرځي، نه مونځ به کوي. نو دې څه مطلب دی چې نه قبلېږي؟ یعنې اجر به ورته نه میلاویږي، ذمه فارغېږي، ذمه فارغیږي خو اجر به ورته نه میلاویږي. دې مطلب خو دا نه چې بس ګرځه هسې هم نه قبلېږي، مونځ به کوي، ځکه د مونځ خو په ده باندې واجب دی، خو صرف دومره دی چې اجر به ورته نه میلاویږي او سزا به ورته د دې منځه د پرېښودو نه میلاویږي، ځکه چې مونځ خو یې وکړو که نه. دویمه دا خبره ورسره یاده کړئ چې دا سزا د هغه چا دپاره ده چې چا توبه نه ویستي، او چې چا توبه وویسته او الله ته واپس شو، نو الله ولا توبه قبلي او اعمال ولم قبلي. دغه حدیث کې بخپل تاسو سبحانه ورته فإن تاب تاب الله عليه، كتوبه ويسن الله ولا توبه قبلي. او معروف حدیث ته په سنن د امام ابن ماجه کې التائب من الذنب كمن لا ذنب له، څوک چې ګناه وکړي او بیا توبه وباسي لکه دی چې د سره د ګناه لکه دی چې د سره د ګناه نه یې کړي، نو چې چا توبه وویسته د هغه دپاره دا سزا نه ده، د هغه چا دپاره ده چې توبه یې نه یې ویستي. والله اعلم. دا یو ورور سوال کړی دی چې کله زه لنډه قاعده باندې ناست یم مانځه کې او د دې نه فارغ شم 3 رکعت ته پاسم،
لنډه قاعده کله راځي؟ 2 رکعتو نه بعد راځي. 3 رکعت ته پاسم نو دا رفع الیدین چې دغه ټیم کې دي دا به زه چې ودرېږم کوم به که نه څنګه چې د دې لنډې قاعدې نه فارغه شم دغه ټیم کې به یې کوم؟ الجواب حدیثونو نه دا خبره واضحه ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دا رفع الیدین اله کول چې کله به درې 2 رکعتو نه ودرېد درېم ته. لکه کې مشهور حدیث په صحیح بخاری کې دی د عبدالله بن عمر وی عبدالله بن عمر به رفع الیدین کول اذا قام من الرکعتین کله چې به 2 رکعتو نه پاسېدو رفع یدیه لاسونه به اوچت کړو او بیا به دا وی ورفع ذلك ابن عمر الى النبي صلی الله علیه وسلم او عبدالله بن عمر به وی پیغمبر دا کار دیسې کړی. امام بخاری دا حدیث راوړی دی په دې باب یې ښودی دی باب رفع الیدین اذا قام من الرکعتین. دا باب یې راوړی دی باب رفع الیدین اذا قام من الرکعتین اذا قام چې کله ودرېږي. امام ابو داود هم راوړی هغه په دې باب یې ښودی دی باب من ذکر انه يرفع یدیه اذا قام من الثنتین. هغه په دې باب یې ښودی چې کله ودرېږي د دونه نه بیا به الله اکبر وایي. ابو حمید الله اکبر معنی رفع الیدین. ابو حمید الساعدی رضی الله عنه روایت ته په سنن د امام ابو داود کې د اشتری حدیث مشهور حدیث دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مانځه طریقه هغه بیانوي نو وی ثم اذا قام من الرکعتین بیا چې به کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د 2 رکعتو نه پاسېدو کبر الله اکبر به وی ورفع یدیه او لاسونه به اوچت کړو. نو دې ټولو خبرونه دا ثابتېږي او د دې حدیثونو نه او د دې اهل علمو د خبرو نه چې دا رفع الیدین به کله کوي چې کله ودرېږي چې کله د دې لنډې قاعدې نه پاسي 3 رکعت ته نو چې څنګه ودرېدو الله اکبر دغه ټیم کې به رفع الیدین کې الله اکبر بسي. والله اعلم. دا ورو سوال کړی دی چې کله امام سلام ګرځي نو امام چې خی طرف ته سلام وګرځي موږ به ګرځو خی ته او بیا چې هغه ګس ته وګرځي موږ به ګس ته که نه امام چې خی او ګس ته وګرځي نو بیا به موږ سلام ګرځو؟ الجواب امام چې کله سلام وګرځي خی ته او مقتدي ورسره سلام وګرځي او بیا ګس ته وګرځي او مقتدي ګس ته وګرځي دې کې څه حرج نشته صحیح دي. خو غوره او افضل طریقه دا ده چې امام د دوانو نه فارغ شي نو بیا ته سلام ګرځوه. دغه چې بعض اهل علم وایي چې نه د دوانه یو حسابېږي چې امام ته فارغ شي بیا به ته کې امام یو کارو کې بیا به ته کې. نو ځکه موږ دا وایو چې غوره دا ده چې صبر وکړه. غوره څه ده؟ صبر وکړه چې امام خی طرف ته سلام وګرځو ته به سلام نه ګرځوې بیا ګس ته وګرځو بس اوس ته خی ته م وګرځو ګس ته م وګرځوه. او که چا په خی پسې خی ته وګرځو ګس پسې ګس ته نو څه حرج پکې نشتی. ناروا دا دي د امام سره یو ځای سلام ګرځول او یا د امام نه مخکې سلام ګرځول دا ناروا دي. دا ورو سوال کړی دی چې فرض منځه پسې وروسته ډایرکټ دعا غوښته څنګه دي؟ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دی ثابت. د فرض منځه نه بعد دعاګانې غوښتل لاس اوچتول دا د پیغمبر نه دی ثابت. که یوازې دا سړی او که په جمع سره دعایي او که امامي او که هر طریقه باندې دا نه دی ثابت. د فرض منځه نه بعد اذکار راغلي دي اذکار او دغه اذکار دعاګانې دي که نه اذکار دعا نور څه ته وایي خو دغه اذکار دعاګانې دي. نو دا اذکار ویل پکار دي. هان که چېرته کله نه کله یو سړی لاس اوچت کړي لکه اوس یو سړی څه حاجت یې راغلی څه ضرورت یې راغلی لاس یې اوچت کړو دعا وغوښته کله نه کله هېڅ خبره نه. خو دې نه عادت جوړ لکه زمونږ خلک داسې او دعا هم ډېره مزدار یي زمونږ د خلکو لیدلي مې که نه منځه نه دا عادت ته یقیني او بیا مړی وابیان دعاګانې نه مني دا خو د زر کاله کې هم نه منم
دې ته دعا وې. زم دغه دعا نشتی چې یو سړی داسې لاسونه ونیسي او جاړي او فرض منځونه بدلېږي، دا نه ده ثابت. او دا زمونږ د عادتي مولیان هم کې عوام هم کې ده، دا لاسونه به یې داسې یخوي داسې، او یو ته به ګوري بل ته به ګوري او ډز مخله به یې راواچي. وایي تا دې کې څه ووي؟ دا مخ چې دې غوړ کړو تا دې کې څه ووي؟ هېڅ هم نه، خو بس هسې عادت دی بس پکې، او په ټول بدن به یې چوف کې راکړی کېوه. دا ټول ناروا کار وي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به اذکار وي، د فرض منځونه باید ویسه وي اذکار به وي. اذکارو کې دعا راغله. تاسو ته خو ما قصه کړې وه، یو پیر زه ماښام لمونځ مې وکړو، نو تعدیم و ډېره څه کار مې ونه چې سلام مې وګرځو، بس د استغفر الله 3 پیرې مې وویل، تکبیر مې وویل، اللهم انت السلام که سلام به ووته. نو دیزی که دی جماعت که یو کس دیزی زمون خواه که دکان ده که زمان دا بیان باوری و بزانو پیجنی اغم دیر سپیڈ که ووتو چه گیرا کرانه گڑوڑ نشی. نو زر دیزی نو ووتم او اغا دیزی نراغه. نو منگ دی گوٹ که یوزی شو، نو اغا پلاره که لاس دیسی نولی روان دی، لکه ما دی بیلڈنگ نزان روانه چه گاڑی دی انسانان دی تا لاس نوی تا تی ٹیم که تا کم دعا غواری. دا اوس گپ نه دی. داسې دعاګانې الله قبلوي؟ نه، الله خو هغه دعا قبلوي چې هغه د زړه نه وي، یکي عجزي الله ته جړی. زه اکثر دې ملګرو ته زه دا وایم، زه یم که تا ته چې د غریب سړی داسې لاس ونیسي، یو 2 ریاله راکړه، یو 2 ریاله راکړه، ډوډۍ مې نه ده خوړلې او موبایل کې ګوتې وایي، 2 ریاله زر راواچوه، ور به کړو 2 ریاله ورکې ور، بلکې الټه به ورته وایي زه مړه ده بدمعش زویه، سوال هم کې او بدمعشي هم کې، ما ته ګورم نه، موبایل کې ګوتې وایي او 2 ریاله راکړه. نو څنګه دا خو ته الله سره بدمعشي کې، یا الله ما وبخه، یا الله په ما رحم وکړه، دا خو بدمعشي ده. ته څنګه په الله باندې ځان بخیل، ستا توجه الله ته نشته، ته په روډ کې روانې لاسونه دې داسې نیولي او بیا ګړز دغه له روان شي مخله. نو خبره مې دا کوله چې یو خو دا دعا دې ټیم کې ثابت نه ده، داسې دعا چې لاس ول اوچت کړو ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه څوک نه ثابتولی، نه صحابه کرامو نه. موږ بیا هم کله نه کله که څوک یې چېرته وکړي نو انشاءالله سهار به نه کله نه کله چې عادت ترې نه جوړی، خو زموږ د خلکو خو هسې عادت ترې جوړ کړی او بیا زر مخله راواچوي، به چې دی نه یې کړي لکه مونځ یې چې نه یې کړی. دغه شان ده ګورئ، یعنې دی د دې منځه سره یو تړلی شوي خبره ده، منځه سره تړلی شوي. حتی څو بعض لیدلي که نه چې څنګه سلام وګرځي السلام علیکم او ډایرکټ پاسي، زموږ خلک خو ډایرکټ پاسي که نه، چې څنګه ډایرکټ پاسي نو په ولاړه باندې او بیا ژر مخله راواچي او بیا په سنت ودرېږي. لیدلي هم دي که نه هم لیدلي؟ که زما نه خبرې غلطي غلطي ما ته ووایي چې ته څه موږ خو ډېرې جوړې دعاګانې کوو، موږ ټولو جاړو. ما په خپله لیدلي، زه خو چې سلام کله وګرځوم نو زما خو مخ مقتدیانو ته شي که نه، نو زه پکې بعض عجایبات وینم. نو دغه دوی دعاګانې دی چې پکې څوک پکې ایسې روان وي شاته به یې سټ ومواړی نیسي، یاره وهابیان دعاګانې نه مني. دا اوس د منلو ده دا دعا به تاله څوک ومني چې ته پکې سټ اړې راړې یو ځای ته وبځي، دا د کوم ځای کې؟ او یو خو دا ځای د دې نه دی، دلته دا ځای د اذکارو دی، د څه دی؟ اذکار. او په اذکارو کې ښکلي دعاګانې دي، هغه اذکار وایه دعاګانې پکې راځي. او بیا د دعا دا طریقه نه ده وایه، دا کومه چې ته دا کومه طریقه چې ستا ده وایه. دا یو خور سوال کړی دی چې زما خاون ماله پوخا طلاق را کړی و په دې طریقې سره وي که تا دا کار وکړو، یو کار یاد کړی و، اوس یې هغه کار وي د هغه نه یېرې دی چې هغه څه کار و، خو هغه دا خبره یقیني کوي چې زما اراده د طلاق نه وه. الجواب داسې سوالونه موږ له ډېر راغلي، موږ یې جواب کړی. دې ته هغه طلاق وایي چې ده تړلی شوی دی په یو کار پورې، طلاق معلق دی. مثال یو خاون ښځې ته څه وایي که ته پلانیزي ته لاړې ته څه ته طلاق یې، که ته پلار کره لاړې ته طلاق یې، ته که رانلې ته طلاق یې.
نو جمهور العلماء اکثر علماء وی که دا کاری وکړو بس دا طلاقه شو، او بعض محققین علماء وی نه سړي د نیت او ارادې ته به ګورو، که بالفرض د دې اراده د طلاق ورکولو وي نو بیا خو چې دا کار وشو بس طلاق وشو، او که اراده د یرولو وي یا د ترغیب ورکولو تیزی چې دا کار وکړي نو بیا طلاقیږي نه، او دا کار که وکړي نو قسم کفاره پیدا. او زموږ خپل ځاني زړه په دې باندې مطمئن دی که چېرته ارادې د طلاق نه وي نو بیا طلاق نه واقع کېږي، بیا به د قسم کفاره ورکوي. او دې خور وي چې د هغه ښه صفا ووایي چې زما اراده د طلاقو نه وه، والله اعلم. دا یو ورور سوال کړی او فایدهمند سوال یې کړی، وی زما یو زوی دی د 9 میاشتو او هغه اوس پی سکي د مور، او د ښځې په خېټه مې بل بچی شو، هغه بیا حامله شوه، نو دې له جایز دي دې ښځې له اوس چې دې 9 میاشتو د ماشوم له پی ورکړي؟ ځکه چې چا راته ویلي دي چې حدیثونو کې منع راغلې ده چې کله د یو زنانه په خېټه باندې بچی نو بل له به پی نه ورکوي. الجواب، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دې باره کې حدیث نه دی راغلی چې منع یې کړی دی چې مه کوئ. ها یو حدیث کې داسې راځي چې پیغمبر وایي زما اراده وه چې منع کم. دا فایده به اکثر ملګري اول پې راوړي، بلکې اکثر خبرې به اکثر ملګري اول پې راوړي. د پیغمبر اراده وه په صحیح مسلم کې حدیث دی، جدامه بنت وهب الاسدیه رضی الله عنها وی پیغمبر دا خبره کړو چې لقد هممت ان انها عن الغیله، زما اراده و چې د دې غیلې نه خلک منع کم. غیله او غیله څه ته وایي چې د یوې ښځې په خېټه دې بچی او بل له پی ورکوي، یعنی پیغمبر وایي چې زما اراده و چې د دې نه خلک څه کم منع کم. خو پیغمبر وایي بیا ما رومیانو ته وکتو، فارس والا ته وکتو او هغوی دا کار کوي، فلا یضر اولادهم، او د هغوی ماشومانو له څه نقصان نه دی ورکړی نو ما منع نه کړی. د پیغمبر دا سوچ اول او عربو کې دا خبره وم چلیدمم چې کله مور په خېټه وي بچی او دا بل ماشوم له پی ورکوي نو دغه ماشوم له نقصان ورکوي. کم یو له نقصان ورکوي؟ هغه له ولې نقصان ورکوي چې خېټه کې دا پی چې خوري دله ولې نقصان ورکوي. نو پیغمبر اراده کړې و چې د دې نه څه کومه، د دې نه د خپل امت منع کوم، بیا وي نه خیر دی. نو دې ورور ته موږ دا وایو چې هېڅ خبره نه، که ستا کور والا دغه ماشوم له پی ورکوي. ها او ډاکټري مسله جدا ده، کله داسې هم کېدی شي چې ډاکټر یو کس ته ووایي چې دې زنانه دا پی ورکول په دې ورځو کې دې لپاره نقصاني دي، ځکه چې صحت یا د دې کمزوره دی یا ماشوم له نقصان ورکوي یا په خېټه کې چې کوم ماشوم دی هغه له نقصان ورکوي، دغه جدا مسله ده. بیا ډاکټر چې ورته څنګه وایي او ډاکټر ثقه او خبره یقیني نو په هغې باندې عمل کول بیا هېڅ خبره نه ده، هغه کولی شي. والله اعلم. دا یو خور سوال کړی دی او ډېر قیمتي سوال یې کړی دی، وایي زه د خپل بچي د کومه په اذکارو باندې یا قرآني آیت ورته وایم نو دا جایز دی او که نه؟ بعض نیم زنان لګي که ماشوم وده کوي لا اله الا الله الله اکبر که دې طریقه باندې دا جایز دی او که نه؟ نو زه خو ویلم چې دا خور ماشاءالله دینداره چې دی په دې وده کوي، زموږ ورته اکثر ورته د بلا قصې کوي او بو براشي او بلا براشي او دغه پلانې راغی او هغه راغی او کور کې د یو نه داسې بلا جوړه کړي هغه ورته یادوي وي دی به د پسې راشي اوس به راولم. دا ګورئ دروغ دي، ښه د یاد کوي، قیامت پر ورځ به دې تپوس کړي دا دروغ دي. ګورئ دا بلاګانې نه دی، دا څه دي؟ دا دروغ دي. ګورئ او دویم دا یاد کوي دا ماشوم یرول دی، دا ماشوم بیا بزدلی. ګورئ
عمر لبی دی د بلاګانو نه یریږي چې تو ته بلا یې دی یریږي. نو دا خور دینداره دی چې دا خپل بچي په اذکارو باندې او قرآني آیتونو باندې وده کوي. نو دا چې زما دا کار جایز دی او که نه؟ الجواب دې کې څه حرج نه ښکاري. یو مور لګیا د بچی خوځوي او قرآن ورته وایي او سبحان الله الله اکبر لا اله الا الله دا ورته وایي. ولې پکې څه حرج نشته؟ لکه یو خو دا ده چې دا مور خو هسې هم دا بچی وده کوي که نه؟ نو چې وده کوي یو ذکر وایي الله یادوي نو دا وله غوره نه ده، بلکې الله ته پې نږدې کېږي، بلکې د دې خو به په دې ماشوم باندې ښه اثر وي پر روان مستقبل کې. دویمه ده چې دا کوم میندې ماشومان یری چې بلا را روانه ده، یاره دروغو قصې ورته کوي، بعض قصې کوي. یو کس راغی او هغه بیا دا وویل او موږ ورته دا وویل، ورې وټکوه او پیشوګان راغلي وو او هغه راغلي او دا راغلي او دا قصې. د دې نه ښه نه چې الله ورته یاد کړي. درېیمه ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم په باره کې راځي چې هغه به هر وخت الله یادو، کان یذکر الله على كل احیانه، هر وخت به الله یادو. نو بس هر وخت الله یادول شو که هر وخت کې دم دننه راغی. څلورمه دا چې د دې خوب نه مخکې خو هسې اذکار راغلي دي، د لوی دپاره اذکار شته که نشتي؟ نو چې د مور دغه ټیم کې څه ذکر وایي او قرآني آیت وایي خو ډېره ښه ده. پنځمه ده چې دا یو قسمه دم اچول هم دي. ګورئ دا یو قسمه څه دي؟ دم اچول دي. الله به د ماشوم حفاظت کوي او د ماشوم کې به برکت او خیر به. خو صرف دومره دی خور ته وایو چې نیت خپل هر زنانه چې بچی باندې دا ذکر وایي او یا قرآني آیت وده کوي نو چې نیت ورسره ساتي ښکلی چې زه د الله عبادت کوم، نو ماشوم به هم وده شي او الله به اجر هم ورکړي. نو په یو غشي باندې وي دوه ښکاره شو، اجر یې وګټو او ماشوم څه شو؟ هغه موده شو. د یو ورو سوال کړی دی چې وی بعض خلک دا وایي چې په صحرا کې کله سړی نو بیا کوروالی قبلي طرف ته نشي کولی، یعنی قبلي ته د مخې کوروالی د ښځې سره نشي کولی، وایي دا مکروه دي. نه دي مکروه. صحیح خبره ده چې د دې په مکروه کېدو باندې څه دلیل نشتی، صحیح دلیل نه په صحرا کې او نه په غیر صحرا کې، الا بعض علما لکه امام مالک مذهب ولا بعض علما ورته مکروه وایي، خو د هغوی سره په دې باندې څه مضبوط دلیل نشتی. والله اعلم. دا یو ورو سوال کړی دی چې سړی په کباړ کې جامې والي نو په دې جامو باندې مونځ کېږي او که نه؟ هېڅ حرج په دې کې نشته. یو خدای چې کباړ والم چې جامې خرڅوي داسې ګنده خو یې نه خرڅوي، او بیا چې سړی کور ته راوړي سړی په خپله لازم اینځي صفا کوي او په هغې کې بیا مونځونه کوي، په هغې کې عبادتونه کوي، نو په دې کې څه حرج نشته. په دې باندې به اکتفا وکړو او باقي سوالونه ډېر پاتې شوي، دا به انشاءالله را روان نشست پرېږدو. الله دې مونږ پوه کړي په قرآن او حدیث باندې. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.